السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم و معززو په دې هیله چې ټول راته روغ و جوړ د صحت او عافیت په جامو کې پټ اوسیږئ. زه یم ستاسو ورور دل آغا کریمي. نن په یو نوي ویډیو کې ستاسو درانه حضور ته حاضر یم. محترم و معززو، زموږ نننۍ ویډیو څنګه کولی شو خپل د واتساپ بند شوی اکاونټ دوباره بیا استعمال کړو. که نن سبا موږ تاسو فکر وکړو په هر یو هیواد کې دغه مسله ډېره زښته زیاته پیدا شوې ده چې د واتساپ کمپنۍ د واتساپ اکاونټونه بند کوي یا یې بندوي. نو دغه مسله ځان ته د حل لاره لري. نو څنګه کولی شو چې دغه مسله موږ حل کړو، یعنې خپل بند شوی واتساپ بیرته دوباره راخلاص کړو یا دوباره یې استعمال کړو. نو د دې لپاره ځینې مرحلې پکار دي چې هغه هم ستاسو خپله د موبایل په واسطه کولی شئ چې دغه مسله حل کړئ. زه تاسو ته مکمل جزئیات په ویډیو کې درته ښایم، راځئ له ما سره یې وګورئ. مخکې له دې څخه چې ویډیو ته لاړ شو، له تاسو ټولو څخه هیله کوم که چیرې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست، زموږ چینل در سره سبسکرایب او ویډیوګانې در سره لایک کړئ. ښه نو دوستانو، راځم په ویډیو باندې شروع کوم. که چیرې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست یا نو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی، نو زما چینل در سره سبسکرایب، ویډیوګانې در سره لایک کړئ. راځم لومړی هغه کوم د واتساپ اپلیکیشن چې زموږ ده هغه باندې زه کلیک کوم. لږ ورته انتظار باسم. چې کله مې ورته انتظار وباسته نو دغلته ماته څو اپشنې نورې راخلاصېږي، لکه شیر شو، ریموف شو، ان انسټال شو او اپ انفو شو. راځم په دغې اپ انفو باندې زه کلیک کوم. کله مې چې په دې باندې کلیک وکړو، د دې څخه وروسته ماته دغه د واتساپ د معلوماتو صفحه راخلاصېږي چې لومړی پکې نوټیفیکیشنز دي، دوهم پکې پرمیشنز دي او ورپسې چې ده دغه سټوریج انکیج شو. زه راځم په دغه سټوریج انکیج باندې کلیک کوم. کله مې چې په دې باندې کلیک وکړو، دغلته تاسو لاندې وګورئ د ډیلیټ اپشن یې ماته راکړی، کلیر کیج. صحیح ده، زه په دې باندې کلیک کوم. کله مې چې دې باندې کلیک وکړو نو مکمل به کلیر شي، د واتساپ سیسټم دی. ورپسې راځو دلته تاسو وګورئ کلیر سټوریج دې طرف ته، نو دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړو بیا به د اوکې علامه کلیک کړئ. تاسو به د دې صفحې څخه ووځئ. کله چې راووتلی دې صفحې څخه، دلته به راشي تاسو به پلی سټور خلاص کړئ. کله مو چې پلی سټور خلاص کړو، تاسو به پلی سټور کې سرچ ورکړئ چې واتساپ. کله مې چې واتساپ سرچ ورکړو نو دلته تاسو وګورئ، تاسو ته واتساپ دوه اپشن درکوي درته، چې یو اپډیټ اپشن دی، یو اوپن اپشن دی. که چیرې تاسو ته اوپن اپشن درکړی نو تاسو خپل واتساپ ما اپډیټ کوئ، او که چیرې د اپډیټ اپشن تاسو درکړی نو تاسو خپل واتساپ اپډیټ کړئ. نو تاسو به په اپډیټ کلیک وکړئ او اپډیټ به کوئ. د دې څخه وروسته راځم د واتساپ ریسټور کولو یا دوباره خپل د واتساپ هغه اکاونټ چې ده هغه استعمالولو طریقه، چې څنګه کولی شو دوباره استعمال کړو، په کومه لاره موږ کولی شو چې هغه بیرته لاسته راوړو. نو زه راځم واتساپ خلاصوم. کله مې چې واتساپ راخلاص کړ، لومړی به زه انګلیش انتخاب کوم، ورپسې به نیکسټ کم، ورپسې اګري اینډ کنټینیو دا به ووهم. کله مې چې دې باندې کلیک وکړو، تاسو ته د واتساپ د نمبر صفحه راخلاصېږي، یعنې تاسو دلته کولی شئ چې خپل د کوم واتساپ اکاونټ چې مو په کوم نمبر باندې جوړ کړی ده هغه دلته تاسو لیکئ او هغې څخه وروسته ورکوئ. خو نه، تاسو به داسې نه کوئ. تاسو به لومړی راشئ، دلته کومې درې کرښې چې دي دغه وګورئ، دغه درې ټکي، تاسو په دې درې ټکو باندې کلیک وکړئ. د هغې څخه وروسته به د هیلپ اپشن باندې کلیک وکړئ. د هیلپ اپشن په دې باندې چې کله کلیک دې وکړ، د دې څخه وروسته به راشي تاسو ولیکئ this doesn't answer my question، په دې به کلیک وکړئ. د دې څخه وروسته چې کله په دې باندې کلیک وکړو، تاسو به دلته راشئ، دغه visit our help center په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو، دا به ډایرکټ ګوګل کروم یا بل ویب سایټ هغې ته ځي. کله چې داسې صفحه تاسو ته راخلاصه شوله، تاسو به دا صفحه پورته کړئ، جګه به یې کړئ. کله مو چې دا صفحه پورته کړله، تاسو به دلته راشئ او به ګورئ چې کنټیکټ اس دا به را پیدا کړئ. دا مو چې را پیدا کړو، په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په کنټیکټ اس باندې کلیک وکړو، د هغې څخه وروسته تاسو ته دغه ډول صفحه راخلاصېږي. د دې څخه وروسته تاسو دلته وګورئ، تاسو به دغه لومړنی اپشن انتخاب کړئ. دې کې به دغه کنټیکټ اس انتخاب کړئ. کنټیکټ اس دا به ووهئ. کله چې دا مو ووهه،
دلته تاسو څخه څو کارونه غواړي چې لومړی کار تاسو نمبر ورکول دي. کوم نمبر چې تاسو د واتساپ کمپنۍ لخوا تاسو ته بینډ کړی دی نو هغه نمبر به دلته ولیکئ. د هغې څخه وروسته به تاسو خپل یو ایمیل ادرس دلته ولیکئ او دلته به هم هغه ایمیل ادرس دوباره بیا ولیکئ. نو راځم هغه د واتساپ بینډ شوي اکاونټ نمبر لیکمه. نمبر مې چې کله ورته ولیکه د هغې څخه وروسته جیمیل ادرس ورته لیکمه. ایمیل مې ورته ولیکه بیا هغه ایمیل دوباره بیا لیکمه. د دې څخه وروسته ما څخه دلته یو بل پړاو غواړي چې ته خپل دغه واتساپ چې کوم یو کې استعمالوي هغه آیفون کې استعمالوي که انډرایډ ورژن کې استعمالوي. نن سبا موږ تاسو انډرایډ ورژن ډېر عام دی نو راځو په دې انډرایډ باندې ورژن باندې به زه کلیک وکړم. د هغې څخه وروسته تاسو وګورئ پلیز انټر یور میسج بیلو. دلته دغه ځای کې تاسو څخه یو میسج غواړي چې ته باید د واتساپ کمپنۍ ته دغه میسج پرېږدې. نو زه راځم هغه واتساپ چې کمپنۍ ته زه کوم میسج پرېږدم هغه تاسو ته زه په ډسکرپشن کې اچوم. نو تاسو د ډسکرپشن څخه یې ترلاسه کوی شئ. نو دلته زه راځم هغه میسج د نوټ پاډ څخه راخلم. کله مې چې کاپي کړ راځم بیرته د دې میسج ځای ته دلته دا پیسټ کوم. کله مې چې پیسټ نو په آخره کې ماته لیکي مای بینډ واتساپ نمبر. فاصله به ورته ورکړي خپل هغه د بینډ د واتساپ نمبر به ورته ولیکي. کله چې نمبر دې ورته ولیکل د هغې څخه وروسته ماته اپشن راکوي چې نیکسټ سټپ. دلته تاسو وګورئ نیکسټ. په دغه نیکسټ باندې زه کلیک کوم. کله مې چې په نیکسټ باندې کلیک وکړ د هغې څخه وروسته ماته دغه ډول صفحه راخلاصېږي. د دې صفحې څخه وروسته به تاسو راشئ دلته سینډ کوېسچنز دي او ورپسې بیک ده. زه بیک نه انتخابوم. زه راځم زه یوازې دغه سینډ کوېسچن انتخابوم. کله مې چې دا سینډ کوېسچن انتخاب کړ نو ستاسو میسج به د واتساپ کمپنۍ ته لاړ شي او په 3 ورځو کې به ستاسو واتساپ بیرته راجوړ شي. نو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. هیله لرم چې ویډیو مو خوښه شوې اوسیږي. په اخره کې بیا یو ځل یادونه کوم که چیرې زموږ چینل ته نوي راغلي یاست یا زموږ چینل مو در سره سبسکرایب کړی نه اوسیږي نو زموږ چینل در سره سبسکرایب دا ویډیو در سره شیر او لایک کړئ. مننه.